ملګرو ناشنا خبره ده. مسلمانانو په دنیا باندې 1400 کالو پورې حکومت کړی دی. په دې 1400 کال کې مسلمانانو څه کړي دي؟ دنیا ته واضحه ده. مسلمانانو علمي میدان کې ډېر کوشش کړی دی. لکه څنګه چې کوم فزیکس، کیمستري، بایولوژي ده، د دې بنیاد مسلمانانو ایښودی دی. کوم چې نن سبا زموږ د ځوانانو دپاره تعلیمي او نصاب دی، کوم چې نن سبا زموږ ځوانانو ته په یونیورسټو کې، سکولونو او کالجونو کې پړاویږي، د دې هر څه بنیاد مسلمانانو ایښودی دی. په دې 1400 کالو کې مسلمانانو چېرته اسلحه نه دی ایجاد کړې، مسلمانانو اټم بم نه دی جوړ کړی، مسلمانانو په داسې طریقې سره د بارودو استعمال چېرته نه دی شروع کړی لکه څرنګه چې نن سبا د مغربي خلک د هغې استعمال کوي. تاسو به د شي د دې وجه څه وه؟ د دې وجه دا وه چې مسلمانانو مین کوشش دا و چې انسانیت له فایده ورکړي، هغوی ته مدد فراهم کړي، نه دا چې هغوی بې ګناه قتل کړي. مسلمانانو چېرته هم هغه څیز نه دی خوښ کړی چې ته د هغې بدله کې خپل یو دښمن مړ کړي، لیکن د هغه سره لس بې ګناه خلک هم ووژلی شي. مسلمانانو همیشه د شرفاو جنګ کړی دی، لښکر یې د لښکر سره میلاو کړی دی، په یو ځای باندې بارود ورول، بې ګناه خلک د ګناهګارو سره وژل. داسې طریقه مسلمانانو چېرته نه دی اختیار کړې. په دې 1400 کالو کې مسلمانانو کوشش کړی دی په علمي میدان کې او داسې ایجاد کړي دي چې هغه مسلمانانو له فایده ورکوي، انسانیت له فایده ورکوي. لیکن کله چې دا علوم د مغرب والو خلکو په لاس ورغلل او هغوی په دې باندې کار شروع کړو، د هغې نتیجه دا راووته چې دوی د اټم بم په شان اسلحې جوړې کړې، داسې کیمیاوي مواد تیار شو چې په هغې کې د انسانانو دپاره قتل دی. غرض مې له خبرې دا دی ملګرو چې مسلمانانو په خپل وخت کې د بې ګناه خلکو وژلو د ښه کار نه دی ویلی، دی یې همیشه بد ګڼلی دی. او هر چې دغه علوم په نتیجه کې کومې خطرناکې اسلحې د خلکو جوړې کړي دي، په دې کې د دښمن قتل نه بلکې ټول انسانیت قتل موجود دی. او دلته بیا ناشنا خبره دا ده چې ته کله په دنیا کې له دهشتګردو لیست وګورې نو په هغې به تاته اکثر مسلمانان ښکاری شي. دهشتګرد هغه ته ویلی کېږي چې هغه د بې ګناه خلکو وینه تویې کوي، عام خلک یېروي. اوس تاسو په انصاف سره ووایئ چې دلته دهشتګرد څوک دی؟ هغه کس دی کوم چې د مهلکې اسلحې بنیاد او استعمال شروع کړی دی، او که نه هغه کس کوم چې دغه علومو نه صحیح فایده اخیستې ده او د انسانیت د فایدې لپاره د هغه استعمال کړی دی. دا د سوچ خبره ده ملګرو.